لر او برو خپل ډمان، خپل لوچکان، خپل تمثیل کوونکي مو مهار کړئ. که تاسې خپلو فلمو او ډرامو ته لږ سر ورښکاره کړئ او فکر ورباندې وکړئ، پوه به شئ چې دا په خپل سر د غیرو په نوکرۍ او د پښتنو په دښمنۍ او د پښتنو انځور ګاونډیانو ته او نړیوالو ته د وحشیانو، ځنګلیانو، قاتلانو، لوچکانو، لوفرانو او بدو انسانانو په ګوته کول په تاسې ته معلوم شي. که یې مخنیوی ونه کړئ، ډېر زر به مو د خپله کوره اور واخلی او لامل به یې ستاسې چپتیا وي. نن تاسې د ګاونډیانو ډرامې او فلمونه وګورئ چې خپل هیڅ کلتور، خپل هیڅ دود او دستور نه لري، لیکن په ډرامو کې دوی هر څه ډېر په دروند دود او دستور باندې نړیوالو ته او ګاونډیانو ته رسوي. خو تاسې چې هر څه لرئ دا بې لګامه انځورګري، دا د څو روپیو دپاره خپل ځان، خپله کورنۍ، خپل قام، خپل ملت سپکول او ورسره بیا خپل بچي وګورئ چې د هغوی نه رنګ اخلي. نن په ټیک ټاکونو کې دوی د هغه لوچکانو، د پښتنو د ډرامو د نوکرانو او د اداکارانو تمثیلګري دوی په ټیک ټاک کې کوي. نو که یې مخ ونه نیسئ، پښیمانه به شئ، خو وخت به تېر وي.